په انګلستان کې د ګلستنبری د مشهور هنري جشن پر مهال د انګلیس سندرغاړي باب ویلن یو کنسرت سخت بحثونه راوپارول. باب ویلن په خپل کنسرت کې د اسرایلي پوځ پر ضد شعارونه ورکړل او د فلسطین د ازادۍ نارې ووهلې. په کنسرت کې دغه ازادي غوښتونکي غږ پورته کولو سره هغه مهال د بریتانیا د مرکزي رسنیو او سیاستوالو غوسه راوپارېدله او پر نوموړي یې توندې نیوکې وکړې چې آزاد دې وي فلسطین، آزاد دې وي فلسطین، مړه دې وي اسرائیلي عسکر، مړه دې وي اسرائیلي عسکر شعارونه یې ورکړل او دا شعارونه په ژوندۍ بڼه له BBC خپاره شول. په همدې Free, 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 free. Alright, but have you heard this one though? Death, death to the IDF, death, death to the IDF, death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, will be free. په همدې حال کې د ایرلند د کنایکیپ د موسیقي ډله چې د دې کنسرت ګډونواله وه BBC یې په وړاندې پریکړه وکړه چې د هغوی کنسرت خپور نه کړي، خو د باب ویلن شعارونه ترې خپاره شول. که څه هم BBC له مخکې د بلې ایرلنډۍ ډلې کنیکپ په اړه چې د همدې کنسرت ګډونواله وه روښانه کړې وه چې نه به یې خپروي چې دا یو ډول سانسور وبلل شو چې د BBC په څیر د یوې مشهورې رسنۍ لخوا د موسیقۍ په یوې ډلې پلي کیږي. که څه هم په دې سره د کنیکپ د موسیقۍ د ډلې شهرت نور هم پراخ شو ځکه چې د ډیرو خلکو همدردي او ملاتړ یې راخپل کړ، خو د باب ویلن شعارونه د BBC د تمې خلاف خپاره شول. څېړونکي وایي دا پیښه په ډاګه کوي چې د بریټانیا رسنۍ او سیاستوال د بیان ازادي د خپلو ګټو او دریځونو پر بنسټ ارزوي. کارپوهان دلیل راوړي کله چې په بریټانیا کې د اسرائیل سفیر د فلسطینیانو د نسل وژنې غږ وکړ، هیڅ رسنۍ غبرګون ونه ښود او چوپه خوله پاتې شول. خو کله چې یو سندرغاړي د خپل ضمیر له مخې د اسرائیلي نیواکګرو نسل وژونکو ځواکونو خلاف احتجاج وکړ او د فلسطیني مظلومانو ملاتړ یې وکړ، نو پر هغه سختې نیوکې وشوې. دا حالت د بریټانیا او د رسنیو او سیاستوالو دوه مخي توپ ښیي چې د ظلم پر وړاندې د غږونو د غلي کولو لپاره په ګډه هڅه کوي، خو د نسل وژنې د نارو په وړاندې چوپ پاتې کیږي. په خواله رسنیو باندې زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24